بخیر د حماس د سیاسي وینګ سربراه اسماعیل هانیه نن وجل شوی دی د ایران په در سرخار تهران کې. دا به د مشرقي وسطا په سیاست باندې څومره بد اثر پرې باسي او بل دا چې دا خبره ښکاره ده چې دا اسرائیل وجلی دی. یو خبره دا ثابتېږي چې د اسرائیلو انټیلیجنس انتهایی مضبوط دی او په ایران کې په تهران کې په داسې موقع چې نوې صدر حلف برداری کوي دغه سوګن پورته کوي په دغه موقع باندې یو انتهایی هاي افیشل یو انتهایی لوی میلما یا د سټیټ لیول میلما د اسرائیل لپاره وجل دا ثابتوي چې نه صرف د دې ټیکنالوژي خدا بلکې د دې فیلډ لیول چې کوم اپریټیوز دي یعنی جاسوسان دي هغه خواره واره دي. د جاسوسۍ نه بغیر دومره پریسایز دومره ایکوریټ کاروايي کول دا کله هم د هر قسم ټیکنالوژي لپاره ناممکن دي. یوه بل خبره دا چې دا د ایران په ایران کې دننه او په تهران کې دننه یا د ایران سره تړلې اولنې کس نه دی چې اسرائیل په دغه طریقه باندې وجني. قاسم سلیمانی محسن نبی زاده په نوم باندې دغه سي اټامیک یا نیوکلیر ساينس سره وابسته ډیر شی په درزنو اهلکار او ساينسدانان دا وخت په وخت باندې اسرائیل وجلی دي. ایران به واپس ریټیلیټ کوي دا خو دعوه کړې ده چې موږ به انتقام اخلو بدل به اخلو او کوي به هم. خو دغه حقیقت دا دی چې ایران وخت په وخت باندې د انتقام په نوم باندې کاسمیټک اقدامات کړي دي یا صرف د اپټکس لپاره کړي دي. تاسو ته پته ده قاسم سلیمانی په رد عمل کې هم چې کومې حملې کړې وې نو لومبی هغې ته خبر ورکړی و چې زه خالي کوي مونږه حملې کوو. بیا یې دغه اوس ریسنټلی چې په کم SUVs پاسول یا ډرون پاسولې وې ټورډز اسرائیل نو هغه هم علامتي ثابت شو یعنی څه نقصان یې ونه کړ. نو اوس دا خو یو هاي افیشل او دا چې یو داسې موقع وه یو ایونټ و غټ ایونټ و او د دنیا مختلف ممالکو نه دي خلک راغوښتي وو. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د طبیعت د خرابۍ په وجه نو تللی خو ډپټي وزیر اعظم هلته اسحاق موجود وو. نو دومره لوی ډیګنیټریز چې تا راغوښتي دي دومره اهم موقع ده نو پکار ده چې هغه پښتو متل دی چې وخان ساتي نو دروازې به دنګې ساتي. پکار ده چې د ایران انټیلیجنس دومره مضبوط وي دومره دفاعي حصار دومره مضبوطي چې کم از کم په سرخار کې په دومره خوټلو کې خلکو له کم از کم تحفظ ورکړي. دا د ایران په سیاست باندې به د دې ډېر منفي اغېزې او دا اولنی ځل نه دی خدای دې وکړي چې دا اخري ځلي. خو ایران چې یو طرف ته په خطه کې د سوپرمیسي خوبونه یې بالخصوص په مشرق وسطا کې او پراکسیز کوي په عراق کې په شام کې په سیریا په شام یا سیریا کې دغسې په لبنان کې پراکسیز سپورټ کوي. نو پکار ده چې بیا دومره کیپیبلیټیز یې وي دومره صلاحیتونه یې یا دومره الرټ وي دومره بیدار وي چې خپلو خلکو ته که ساینسدانان دي او که خپل جرنیلان دي او که خپل میلمانه دي چې هغوی له کم از کم دفاع تحفظ ورکولی شي یا څنګه چې دوی پراکسیز وار کوي لکه حماس یې په اسرائیلو باندې ورواچو په اکتوبر کې تیر کال اکتوبر کې دغسې حزب الله باندې سار په حزب الله باندې هم اسرائیل اټیک کړی دا هم د ایران پراکسیز دي دغلته. نو که دا پراکسیز پر ګوډ اور بیډ دیو کوي هم نو کوي دي خو بیا د دومره صلاحیت دی بیا وي دومره توان دی بیا یي او دومره اخلاقي جرأت دی بیا یي چې دغه خپل پراکسیز کله د دوی پساویږي او په غزه کې چې د عام خلک 40-50 زره خلک شهیدان شو نو چې عامو خلکو ته بیا جنګ راځي پکار ده چې ایران بیا فول فلیجډ وار ته یا کنوینشنل وار ته ور مخامخ شوی وي په ځای د دې چې معصوم خلک اوس قرباني کېږي لګیا دی هر اړخ ته د لوږې تندې نه مري د دوایانو د اوبو تکلیفو. نو دا ایران اول خو پراکسیز ساتل د کرایټ اډوانس ساتل دا خبره نه ده خو که څوک یې ساتي پر ګوډ ریزن یا د یو نیک مقصد دپاره نوبل مقصد دپاره نو بیا پکار ده چې دومره فاینانشل سپورټ او دومره ملیټري سپورټ ورکولی شي چې ضرورت په وخت کې هغې بچ کړی شي. یو طرف ته د حماس د وجې نه دغه په غزه کې دا محاصره روانه ده دا د ایران ذمواري جوړېږي چې د دې په شیخ باندې د دې په ورکړي هغه کوم واړه میزایل چې دي باندې دغه جنگ چونکې شروع شوی دی شاته د دې د ملا په ټپولو شروع شوی دی حزب الله هم د دې د ملا په ټپولو په وجه باندې دغلته کاروایانې کوي. نو بهرحال دا یو ضیا خدا د اسماعیل هانیه وفات د انسانانو مرګ دنیا په هر ګوټ کې چې دی نو دا ناروا دی
خدا دا چې دا د ایران په انټیګریټي باندې د ایران په د سکیورټي انټيليجنس او په ملټري انټيليجنس باندې یو لوی سوال دی او دا د ایران په سیاست او بالخصوص په ډیپلوماسي باندې ډېر لوی اثر منفي اثر به پرې باسي چې سړی خپل یو داسې افیشل ته چې هغه الریډي ټارګټ دی هغه په قطر کې وو ډېر وخت نه څو وړاندې د بچي هم او نوسی هم د خاندان شپږ ته کسه وجلې شوي دي او د دوه دهایانو بهرحال د حماس سره وابسته یو معتدل ګڼل کېده د نرم مزاج سیاستدان ګڼل کېده نو په داسې حالت کې په ایران کې د مرګ دا او دا چې په فیلډ لیول او د ایران د انټيليجنس نه خامخا د اسرائیل سره څوک وو یعنی ادروایز دې خبرې بالکل امکان نه و چې د غلطه ټارګټ سیټ کړی وي او هغه الیمینیټ کړی وي خپل دښمن چې دی وګاڼه نو دا یو ډېره لویه ضیا بهرحال ده او د ایران په سکیورټي انټيليجنس باندې یو سوال دی ملټري انټيليجنس باندې